دا په خوست ښاروالۍ کې د خبرو اترو تر نوم لاندې ځانګړې برنامه ده چې د ولایت په کچه ټولو ادارو خپل کلاني راپورونه پکې شریک کړل. مسؤلینو له وکیل ګزارانو څخه مننه وکړه چې له دوی سره په هره برخه کې همکار دي او حساب ورکول یې د ښه فعالیت ثبوت وباله. زموږ ګزار وکیلان دي دا هغه خلک دي چې هغه د ښاروالۍ سره هر وخت همکاري پاتې شوي دي او موږ ترې مننه کوو ځکه دغه خلک چې هغه د خپل ولس سره چې هلته په خپل کلي کور کې ورسره مخامخ وي هغه مشکلات موږ ته رارسوي. دا اعتماد ورچاته ورکول دي چې الحمدلله کوم څه چې کېږي هغه باید شفاف وي، هغه باید واضح وي، په هغه باندې باید ولس خبر وي. د یوې ادارې چې د هغه ادارې ټوله کار د ولس سره وي د هغې څخه دا مکلفیت مسؤلیت جوړېږي چې باید د خپل د کار کردګۍ ګزارش خپل کارکردګي ولې خلکو ته کښېږدي وي. په غونډه کې وکیل ګزارانو، دکاندارانو او عامو خلکو خپلې ستونزې مخامخ له مسؤلینو سره شریکې کړې او دا ډول غونډې یې د دولت او عامو خلکو ترمنځ د باور جوړولو تر ټولو ښه لار وبلله. څومره موږ خپازو ته چې کومې غوښتنې لرلې، کومې پوښتنې مو لرلې، دې سره مو شریکې کړلې. نو دغه ناستې خو چې په یوه مشاوره په یوه هغوی موږ سره د لوړپوړي چارواکي یا مشران چې موږ سره دی کیني خبرې یې سره کړي دا خو ډېره غټه خبره ده. دا رقم غونډې د حکومت او د ولس ترمنځ یو ډېرې مفیدې تومیږي او مخته هم چې شوي دي ډېرې مفید هم شوي دي د دې په خاطر چې دغه د ولس او د حکومت په منځ کې باور اعتماد نور هم پیدا کېږي. یاد دې وي چې تر دې وړاندې د خوست امنیه قومندانۍ هم خپل کلاني راپور د یو کانفرانس له لارې له خلکو او رسنیو سره شریک کړ چې خلکو یې توت هرکلی وکړ.